ښاغلو درنو مېلمنو او د افغان ملي بانک تکړه مخلصو او با تجربه کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننۍ پرتمینه غونډه چې د افغان ملي بانک د نوي رئیس محترم خان افضل د پیژندنې په ویاړ جوړیږي، د غونډې په دې برخه کې د محترم عبدالرحمن احمدزي څخه بلنه کوو تر څو د پاک قرآن د کلام الله مجید په اواز باندې تاسو ته در وړاندې تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى د ښاغلي عبدالرحمن احمدزي څخه یو جهان مننه. د غونډې په دې برخه کې د افغانستان ملي سرود په ویاړ راغلو او د قدر وړ مېلمنو څخه په ډېر درنښت هیله کوو تر څو په خپلو ځایو کې
ځان هرکلی او خپله وینا تاسو ته در واوروي. محترم ذوالفقار امیري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه د عالي قدرو میلمنو څخه ډېره مننه کوم خصوصا د دلاوري صاحب د افغانستان د اسلامي جمهوریت بانکي او اقتصادي چارو کې وزیر مشاور او د ښاغلو رئیس صاحبانو څخه په ډېر ترمنځ سره مننه کوم تر څو موږ د پرتمینې غونډې ته راغلي دي او د افغانستان د ملي بانک د نوي رئیس د معرفي کېدو ورځ ده. هغې باندې ویاړم کامیاب اوسئ. د ښاغلي ذوالفقار امیري صاحب څخه یو نړۍ مننه. د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي محب الله صافي د افغانستان بانک لومړی مرستیال څخه په ډېر درنښت هیله کوو تر څو سټیج څخه راشي او خپله ارزښتناکه وینا قدرمنو او راغلو مېلمنو ته وړاندې کړي. محترم صافي صاحب. والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، درنو مېلمنو خصوصا محترم معین صاحب، محترم دلاوري صاحب، محترم پروفیسر مهراوي صاحب، راغلو محترم ښاغلیو او اغلیو، ډېر خوشحاله یم چې په دا پرتمینه غونډه کې زه تاسو سره دلته ملګری یم چې موږ د خپل قدر تر ټولو یو ښه او بهترین سړی چې په دې کې یو فعاله غونډه ده درلوده موږ له لاسه وکړو. البته دا طبیعت او د انسان د کیریر تقاضا دا کوي چې د یو ځای نه بل ځای ته بدل شي او د هغه کې چې کوم استعدادونه دي هغه مخې ته راوځي. د دغې له لحاظ نه د محترم وزارت مالیې په فرمایش محترم خان افضل د افغانستان بانک له خوا نه د ملي بانک رئیس په توګه وپېژندل شو او دغه غونډه ده چې تاسو ته دا درپېژندل کېږي تر څو همکاران چې ستاسو د بانک دي هغه هم دې وپېژني او په آینده کې د ده سره د مرستې او د همکارۍ لاس ورکړي. زه غواړم یو دوه خبرې د ملي بانک د محترم رئیس دیندار صاحب او اوسنی رئیس چې معرفي شوی کارونو منډو تړلو او هلو ځلو چې محترم دیندار صاحب ملي بانک یې سر ته رسولي دي د زړه له کومې قدردانېدو او فکر مو دا دی چې د بعضو افکارو چې پاتې وي خان افضل د هغې تکمیل وکړی شي. لحاظ د شخصیت نه چې زه یې پېژنم چونکې د اوایلو د هغه وخت نه چې دلته د افغانستان کې نوی بانکي سیستم شروع شو د هغې لپاره قانوني چوکاټ جوړېده، د هغې لپاره مقررې جوړېدې. خان افضل په هغې کې و د هغه وخت یې پېژنم استعداد لري او البته یو ډېر مثبت پوینټ به دا وي چې د ټولو هغو قانوني باریکیو چې څه د یو مرکزي بانک لخوا باید په تجارتي بانکونو باندې عملي شي او څه تجارتي بانکونه باید هغې ته مثبت جواب وویلی شي. فکر کوم انشاءالله چې تر ټولو بهترینه غوره او ښه شخصیت به ورته همدا وي. دا د یو لحاظ د افغانستان بانک لپاره یو افتخار دی چې داسې یو څوک لري چې خپل یو بانک یې راوړاندې کړو. که چېرې دا یو خارجي بانک ته تللی لازمه ده موږ یو ضایع وه، البته اوس ضایع نه کړو. دا یو بهترینه پروژه وه، البته په هغه یو ښه ځای کې ولګېده تر څو په ښه شکل سره استفاده وشي. د دې الفاظو سره تاسو نه مننه کوو د راتګ نه او غوښتنه مې دا ده چې انشاءالله هغه همکاري چې د مخکو رئیسانو سره وه دې رئیس سره به دوام ولري. الله توفیق. د ښاغلي صافي صاحب څخه یوه نړۍ مننه.
در برنامه فعلی از جلال الباغ محترم عبدالرزاق صمدی معین اداری وزارت جلیله مالیه احترامانه تقاضا به عمل می‌آید تا در مورد معرفی نمودن رئیس جدید بانک ملی افغان بیانیه اعراف فرماید. محترم صمدی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم دلاوری صاحب، صافی صاحب، محمد افغانستان، وزارت گرامی، خوارا برادرای عزیز، امروز یک مرتبه دیگر بازم گرد هم جمع میشیم و به خاطر یکی از علمای دیگه ریفورم صحبت میکنیم. و شما چند روز قبل در همینجا گرد هم جمع شده بودیم، البته همکارای محترم افغانستان بانک موجود نبودن. ما در رابطه با کار و فعالیت محترم دیندار صاحب که خداحافظی میکردن با همکارای اینجا صحبت کردیم. میخوایم یک بار دیگر هم صحبت‌ها را تکرار بکنیم، چون وزارت مالیه هم مسئولیت مستقیم بانک‌های دولتی را دارد و حیث سهامدار بزرگ شد. بنابراین ما عملا کار و فعالیت رئیس قبلی را که اینجا مشکلات بانک به حد زیاد بوده، ما امروز تغییرات بسیار مثبت را به حیث یک منیجر خوب از آقای دیندار در بانک می‌بینیم، چه از نگاه ظرفیت کاری در بین پرسنل، چه از نگاه محیط کاری، چه از نگاه شفافیت، چه در ارتباط ارتقای ظرفیت‌ها، معرفی تکنولوژی جدید و شهرت بانک ملی را دیگر هم تقویت کردن در سطح افغانستان و در جامعه بین المللی که کسانی که در افغانستان هستند، یعنی از بانک ملی و از بانک پشتری و خود از بانک در افغانستان بانک ما صحبت میکنند. از این ظرفیتی که در عرصه بانک دولتی و ما گفتم در افغانستان بانک هم مشکلات خود داشت که تحت رهبری خردمندانه خود آقای دلاوری و فعلا از آقای فطرت و معاونینش که اونجا هم تغییرات بسیار کلی آمدن که اونا میتونن کل بانک‌های تجارتی را در سطح افغانستان ریگولیت بکنن و قوانین وضع بکنن و کنترل بکنن که بسیار از موقف خوب بانک‌های افغانستان داره به خاطر که قوانین خوب انکشاف یافته، قوانین خوب عملی میشه و خوب تحقیق و بررسی میشه. دیگه من از بانک ملی چون 4 سال است و مستقیما مسئولیت دارم، من خودم احساس غرور میکنم. در اول یک کم هراس داشتیم همین تصدیهای دولتی، بانک ها، بیمه، نساجی، آریانا همگی از این مربوط وزارت مالیه است و من مستقیما مسئولیت دارم. من در هر ساحه از این کمی افغانای خود ما، همین جوانان، کسانی که عقیده به ریفورم دارند، عقیده به وطن خود دارند، در اونجا تغییر میارند و بسیار صادقانه میارند بدون کدام مسائل دیگه خاص به خاطر ریفورم کار میکنند. و امروز ما که هم جمع شدیم، ما آقای خان افضل از چند سال به این طرف در مجالس در سطح کابینه از اوقاتی که ما سرپرست بودیم اینا آمدن درباره بانک افغانستان بانک صحبت کردن یا سیستم بانکی در افغانستان صحبت کردن و در مجالس کمیته تقنین ما عضو شدم. اینا آمدن، ما صحبت‌های از اینا را دیدیم. بسیار یک شخص مسلکی برای یک سی وی شان دیدیم، یعنی از سی وی شان او را مطالعه کردم و شخصا چون دیده بودم باز درک کردم، مثل که صافی صاحب گفت که یکی ما متمم و مکمل یک دیگه خود هستیم. اگر دیندار صاحب یک سطح منیجر تا اینجا رسانده، فعلا ما برای یک منیجر خوب، یک بانکر خوب پیدا کردیم، یک حقوقدان پیدا کردیم. یعنی همه مسائل حقوقی را میفهمه، بانک را میفهمه، خود افغانستان را میشناسه و مردم خود دوست داره، محبت داره و مردم خود به دیده از این میبینن که اگر ضعف داشت ضعفش تکمیل کنه، ظرفیتش بالا ببره. چون ما نمیتونیم که همیشه اشخاص فروختی کاملا با در بانک مقرر بکنیم به خاطر که یک بانکر نداریم. اما وظیفه خان افضل خان رئیس بانک ملی جدید این است که این بانکرها را در افغانستان زیاد بسازند، تعدادشان را زیاد بسازند، ظرفیت ایجاد بکنند، پول مصرف بکنند. ما همیشه برای رئیس بانک گفتیم که پول زیادتر را بر ظرفیت سازی این جوانان را یا کارمندان یا افغانای ما را به خارج روان بکنند تا در سیستم بانکداری جدید اونا وارد شوند.
این از تقاضای من در هر شرکتی که من مسئولیت دارم یک مقدار پول ما تخصیص میدیم. خوشبختانه تخصیص کافی در ما کرد و این کارها صورت گرفته. من زیاد صحبت نمی‌کنم. من مطمئن هستم که خان عبدالخان به نحیث یک افغان یک مسلمان اصیل این بانک دیگه هم رشد میده و یک همکار خوب با سایر بانک‌ها میباشد و یک همکار خوب با شما است و طبیعتاً شما کسانی هستید مردم پروفشنال هستید حتما با همکارتان با کسی که مسئولیت بانک بهش داده بشه تا زمانی که شما همکاری نکنید این نمیتونه که همین چرخ رو پیش ببره. بنابراین این توقع من از شما از منحیث افغان و این من هر جای کار در مجالس میشینم بسیار افتخار میکنم وقتی میگن پشتنی بانک میگن بانک ملی من بسیار احساس غرور میکنم به خاطر که امیر ما افغانایی را جور کردیم. این فعلا قادر به این است که رقابت میکنه در سطح ملی یعنی با سایر بانک های تجارتی اینا رقابت میکنن. بعضی کمبودی های خرد و ریزی که از تقرر بعضی اشخاص مسلکی و پست‌هایی که خالی است از طریق رقابتی این برشان بسیار مفید بشه که به قدم اول او را بگیرد و در سر مسئله کوربانکینگ که من در رأسش هستم مسئولیت داشتم این کم در این تعلل شده و کم بدی است این را باید سرعت بدهیم تا ما بتانیم که کوربانکینگ در اینجا داشته باشیم. یکی از شرایطی است که بانک باید رشد بکنه. خب مطالعه است چون افغان‌ها از دید افغانی حب وطنی که دارن کوشش کردن که این کوربانکینگ طوری باشه که بار هر 2 سال بعد 1 سال بعد تبدیل نشه. باید یک کوربانکینگ باشه که حداقل 10 سال ما را جوابگو باشه چون این بانک در حالت رشد است و بانک ملی بانک پشتنی ما شهرت افغانی دارد. همگی سر این بانک‌ها اعتماد میکنند. این اعتماد خود دارد و این را من مطمئن هستم که شما تیم بانک ملی با خان عبدالخان همکار خوب هستید و این جوان با انرژی و رشید شما کمک میکنیم و این اولاد اصیلی وطن است و ما مطمئن هستیم که سر سردار صاحب افتخار میکنیم سر اینا هم منحیث یک جوان بالکل به این مسلک وارد است افتخار میکنیم و ما از خداوند متعال به این جوان موفقیت مزید استعداد میکنم و ما مطمئنم تقاضای از شما است که شما همکار خوب از اینا باشید. بازم سامی سایدو دیگه خوشبختی است که تماما بانک افغانستان بانک هم میفهمند اونا چی میخواهند و اینا چی بکنند. یک بانک تجارتی کدام اوصاف داشته باشد کدام ریتینگ داشته باشد تا اینکه به صفت بانک جواز داشته باشد یعنی ریتینگ هایی که شما اصطلاح دارید در ریتینگ های در 4 و 2 بیاره ما بسیار خوش میشیم و سرش افتخار میکنیم. بسیار تشکر از توجهتان. بازم موفقیت برای خانه عبدالخان میکنیم. از جلال آباد محترم سبدی صاحب جهان سپاس. از جلال آباد محترم نورالله دلاوری مشاور وزیر در امور اقتصادی و بانکی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان احترامانه تقاضا به عمل میآید تا در مورد رئیس جدید بانک ملی افغان بیانیه خود را ایراد فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم بسیار خوش هستم که به ما وقت داده شده و خان عبدالخان مرا لطف کردن گفتن که جبه هم در محفل مهندسه با شما باز یک جای ما بگیریم. واقعا خان افضل شخصیتی هستن که من افتخار همکاری را به ایشان داشتم چی در وقتی که من به صفت مشاور بانک مرکزی بودم و بعد از به صفت رئیس بانک مرکزی. واقعا خان افضل یک شخصی است که از شروع تا حال در ساختن قوانین و لوایح بانک مرکزی و سیستم بانکداری در افغانستان سهم بارزی داشتند و من باید دارم که 18 قانون و لوایح را که من وقتی که در بانک مرکزی بودم و تحت رهبری خان عبدالخان تهیه شده. برادران و خواهران من یک چیز باید بگویم که امروز می‌بینیم که دنیا در یک بحران فوق‌العاده شدید اقتصادی و خصوصاً از نظر بانکی مواجه است. اگرچه ما تاثیر از این مستقیم
در سیستم بانکداری افغانستان ندیدیم، اما ما خود از او بسیار دور هم فکر نداریم، چرا ما هم جز اقتصاد دنیا هستیم و مشکلات دنیا قسمی که شما خبر دارید از عدم توجه در سیستم بانکداری و کردیت شروع شد که امروز واقعا یک مشکل فوق‌العاده را که دنیا در او تا بال ندیده مواجه است و ما هم باید متوجه باشیم چالش های پیش روی ما، خصوصا در یک جامعه که بانکداری ما جوان است متوجه است و این ایجاب میکنه که هر یک شما و ما هم که در بانکداری هنوز به صفت شورای عالی افغانستان بانک و مشاور رئیس جمهور امور بانکداری هستیم، جدا باید متوجه باشیم و ایجاب میکنه که ما تحولات و رشد را در سیستم اقتصادی و بانکی خود بیاریم و خصوصا از نظر قوانین و آوردن لوایحی که با سیستم امروزی مطابقت داشته باشه ما جدا توجه بکنیم. ما توان از این را نداریم امروز، ما باز هم میگم توان از این را نداریم که خدا ناکرده یک بانک افغانستان با مشکلات مواجه شد. ما تقریبا اضافه از 20 سال در سیستم بانکداری هم شروع کار من میکشیده در افغانستان شد. ما یکی از مامورین بسیار جوان پشتنی جارتی بانک یک وقت بود و ما یکی از تحصیلای اول انستیتوت بانکداری در افغانستان است و از این بازم بسیار خوش است که بازم در افغانستان بانک انستیتوت بانکداری را قرار است که در این روزا با وجود بیاید. ما از هر راهی که با خود و بانکداری و سیستم بانکداری و اهمیت کردیت و گرفتن امانت مردم که از مردم به قسم دپازیت پول میگیریم و او را چطور به امانت قرضه بدیم، این فهم است که حتما باید در این ما فوق‌العاده نزدیک بسازیم و بفهمیم از نظر قانون، از نظر مسئولیت باید بفهمیم هر پول مردم را که میگیریم با چطور امانت او را دوباره به غرض رشد اقتصاد افغانستان ما بر سیستم اقتصادی پرت میاره قرضه بدیم. این کار آسان نیست بارا و برادران. حتی گفتم که در ممالک بسیار پیشرفته مثل امریکا به خطرات مواجه شدن که امروز سیستم تمام اقتصاد دنیا را به خطر انداخت. خلاصه از کنم که ما بسیار خوش افتخار میکنم که اگر کار بسیار نزدیک اگرچه یک زایه من ببینم در افغانستان بانک و اما اینجا هست کارگزارهای دیگه هست در افغانستان بانک که با خان افضلخان در گذشته کار کردن و همین وظیفه قوانین و تطبیق قوانین در افغانستان را رهبری بکنند. بانک ملی اولین بانک بوده در افغانستان. بانک ملی از شهرت فوق‌العاده اعتماد مردم به بانک و بانکداری در افغانستان مستفید بوده و امیدواری ما عزیز که همونطوره که دیندار صاحب یک روز که ما با شما همکاری با شما دفعات زیادی کردن و امیدوار هستیم که خان افضلخان با فهم نوین و جدید بانک و بانکداری خصوصا در عرصه قوانین اینو تجربه که دارن باعث پیشرفت مزید بانک ملی شود و امیدوار هستیم که باز بانک ملی موقفی خود که در تاریخ افغانستان داشته نگاه کنند و پیش برند. بسیار تشکر. تبریک می‌کنم. از جناب محترم دلاور صاحب جهان سپاس. د غونډې په دې برخه کې
د ښاغلي خان افضل د افغان ملي بانک نوي او ځوان رئیس څخه هیله کیږي چې سټیج شاته تشریف راوړي او ناستو مېلمنو ته خپله عالمانه وینا واوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. افغانستان اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس په بانکي او تجارتي چارو کې سلاکار نورالله دلاوري، د افغانستان د مالیې وزارت اداري معین محترم صمدي صاحب، د افغانستان بانک د عامې شورا عضو محترم ډاکټر صاحب شاه محمد مهرابي، د افغانستان بانک لومړی مرستیال ښاغلی محمدالله صافی، د تجارتي بانکونو رؤساو، د ملي بانک منصوبینو، د افغانستان بانک زما همکارانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نه غواړم چې ډېرې زیاتې خبرې وکړم او نه غواړم چې په هغه ګذشته باندې یا د افغانستان بانک کې چې موږ څه کارونه وکړو په هغې ورته بیا خبرې وکړو. په دې اړه باندې پرون ما خپل خبرې چې لرلې پرون د افغانستان بانک په ودایي پروګرام کې یا غونډه کې چې زما لپاره یې نیولې وه ما خبرې وکړې، بیا تکرار نه غواړم. تنازل را غواړم چې دوه خبرو ته وضاحت وکړم. د هر څه نه مخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مالي وزیر پوهان انوارالحق احدي څخه په ډېر درنښت مننه، قدردانۍ او تشکر یې کوم چې په ما یې دومره اعتماد وکړ او زه یې د دې جوګه وبللم تر څو داسې یو ملي مسؤلیت او یو دروند بار په غاړه واخلم. ګرانو وروڼو، کله چې ما سره په دې اړه خبرې وشولې، په هغه ځای کې ما یو تعهد سپارلی او غواړم چې د ملي بانک مسؤلینو سره هغه تعهد بیا تکرار کړم او ناستو مېلمنو ته هم دا تعهد وړاندې کړم. ملي بانک لکه څنګه چې نور وویل د افغانستان سابقه ترین بانک، ملي بانک په خپل وخت کې د یو ښه شهرت، د ښه سابقې او بهترین خدماتو لرونکی دی. اما متاسفانه نه تنها ملي بانک لکه څرنګه چې نورو اداراتو زموږ د درې لسیزو بدبختیو هره اداره وځپله، په هر څنګ او په هر ډګر کې تر بشري منابعو پورې همداسې ملي بانک هم د دې څخه مسؤل پاتې شوی نه و. ملي بانک د افغانستان د نوي قوانینو پر بنسټ باندې تر یو حده وکولی شو چې خپل جواز په لاس راوړي. دا د دوی موفقیت و. اوس په فعل حال کې د افغانستان د ملي بانک هغه راپور چې د افغانستان بانک څخه تهیه شوی دی، ما لوستلی، زما د نظره تېر شوی دی، د هغې او دې بانک په اړه څه کمبودیان ذکر شوي دي، تقریبا هماغه شیان دي چې ما پرې تعهد سپارلی دی چې زه به دا شیونه سرته رسوم. زما په اړه زما دوستانو مدحه زیاته وکړه، ولې که زه هر څومره تکړه شم، که هر څومره پوه شم او رسېدلی واوسم، بیا هم کامل نه یم. ځکه کامل د الله تعالی صفت دی، په دنیا کې هېڅوک کامل کېدلی نه شي بجز د خدای تعالی نه چې هغه کامل دی. په دې تعهد کې زه به هره موفق اوسم، هلته کامیاب اوسم چې ستاسو زما سره همکاري وکړئ او زما سره په اوږه په اوږه ودرېږئ تر څو دا بانک ملي پخواني لکه څنګه چې مخکې په سابقه کې اعتبار درلوده، هماغه اعتبار ته وسپارو او هماغه ځای بیا ودرو. د هر څه د مخه په یو اداره کې د هغه د اعتبار لپاره، د هغه په معیارونو ودرولو لپاره، د هغه د مینجمنټ یا د هغه د ادارې، د هغې د پرسونل فهم، مسلکیت، شایستګي او مناسب کېدل ډېر اهم رول لري. که چېرې ظرفیتونه ونه اوسي، خلک په خپل مسلک کې وارد ونه اوسي،
پوی ونه اوسي نشي که هر څومره مخلص هم واوسي نشي کولی چې هغه هغې معیارونو باندې چې ټاکل شوي دي هغې ته ورسوي ځکه فهم دانش د هغه سره دا کومک کوي موږ او تاسو یو مسلکي یو ښایسته او مناسب ادارې ته ضرورت دی جناب معین صاحب زه تاسو ته دا تکراروم چې هغه پوسټونه چې د مرکزي بانک څخه باید انټرویو شي هغوی هم منظور دي زه به کوشش وکړم تاسو په هماغه معیارونو باندې چې د افغانستان د بانکدارۍ په قانون کې او د افغانستان د کورپریټ ګورننس مقررې په اساس باندې ټاکل شوي دي همداسې یو مسلکي ښایسته او مناسب خلک پیدا کړم او د یو آزاد رقابت له لارې دې ادارې ته ور وپېژنم زه به کوشش وکړم چې هغه کمبودیانې هغه علتونه چې د دې اوسني راپور کې د بانک ملي په اړه بالخصوص د دوی د قتلو په اړه ذکر شوي دي زه به هغوی کمبودیانو په لرې کولو کې کوشش وکړم او هڅه به وکړم تر څو دا قرضې او دا فایلونه په هماغه معیارونو باندې ولاړ اوسي چې د افغانستان د بانکدارۍ د افغانستان بانک او د مرکزي بانک د لوایحو په لوایحو کې ذکر شوي دي مرکزي بانک په ټوله دنیا کې د تجارتي بانکونو یا د ټولو بانکونو مور ویل کېږي د دوی هدایات د دوی لارښوونې د عملي کولو لپاره باید بشپړ ګامونه پورته شي همدارنګه موږ صاحب د کور بانکینګ سیستم یا د سی بی ایس ذکر وکړو زه خپل یو تعهد دا هم دی چې بیا تکراروم چې موږ کوشش وکړو چې د ملي بانک سی بی ایس د نړیوال معیار د دغه معیار باندې ودرو او خپلې نه تنها نمایندګۍ بلکې خپل ټول فعالیتونه د اتوماتیک سیستم سره ونښلو همدارنګه دا په دې معنا نه ده چې دومره ریفورم او تغییراتو کې په بانک ملي کې خدای ناخواسته ظرفیت نشته دا موجوده پرسونل کې یا خلک نشته شته تکړه خلک شته او دوی تر دې حده وکولی شو چې بانک ملي په معیارونو باندې وساتي ولې زه بیا هم تکراروم چې د دوی د لا زیاتو ظرفیتونو جګوالي لپاره به موږ مناسب تربیوي پروګرامونه ټرینینګونه او داخلي او خارجي تهیه جوړ تر څو دوی په ټولو هغه معیارونو او بنسټونو باندې ودرېږي چې نور بانکونه پرې ولاړ موږ به کوشش وکړو چې خپلو کارمندانو لپاره د مختلفو ملکونو نه بورسونه واخلو بانک ملي د دولت بانک دی بانک ملي د هغې بورسونو څخه مستثنا کېدلی نه شي چې د دولت لپاره راځي بانک ملي ته به هم دا بورسونه ورکول کېږي او موږ به د دې تقاضا کوو زه به تر اخره هغه پورې د دې غوښتونکی یم او غواړم به چې بانک ملي پرسونل هم د دې برخمن واوسي داسې او داسې نور ډېر تغییراتو ته ژمن یم تعهد مې کړی دی او د ملي بانک د منصوبینو څخه تقاضا کوم چې زما سره په دې تعهد کې ودرېږي تر څو موږ په دې خپل تعهد کې بریالي واوسو نور مو زیات وخت نه نیسم ستاسو د ټولو د راتګ نه یوه جهان مننه تشکر د ښاغلي خانزر څخه یوه نړۍ مننه یو ځل بیا ورته وکړه ووایه هیله کوو ترڅو د افغان ملي بانک نوي رئیس د ټاکلو په خاطر خپل قدمونه راستړي کړي دي
او زموږ بانک کې تشریف راوړلی. ډېره مننه صاحب، ډېره مننه. تشکر. Ja, خانم سمخور یا بوین سرفیه دین بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قلت رسمي تبريك شيء مسكينة. اوكي. خداوند موفق رئيس الكتاسي رئيس رئيس الكتاسي كينيكي. مشهور هستم. Aquí hubo. سیستم دوری است که مدت زمانی کسی کار میکنه اگر تبدیل میشه و کسی که میره پیسه قبلی بانک ملی به جای دیگر تبدیل شده چون ضرورت داشت برای شخصی گیر بعد از سهمدارا مشترکان جلسه کردن و اشخاص مشارکت کردن دار از گرچه در استانبول شاید گفتن کردن که قبول شروع شده اما اگر این مطالعه شود از نگاه اقتصادی اگر ما بتانیم در آینده ها تا فعلا نشده اگر به شکل مختلط باشه یا هر کدام سیستمی که به نفع مردم ما زودتر باشه خدمات بهتر ما اون سیستم ترجیح میدیم. فعلا خب ما موافق هستیم به حالتی که خود حکومت است، اما در آینده ها او دیده میشه مطالعه میشه که اگر نتونیم رقابت کردن با بانک‌های دیگه ما مجبور هستیم که تغییرات در سیستم بانکی بیاریم تا بتونیم رقابت کنیم و نظام سرمایه گذاری بکنیم. اگر دولت نتواند زمان رقابت ما طبیعی است که ما باید آپشن‌های دیگه و یعنی دیگه پروگرام‌های دیگه رو باید چنانچه ما قبلا با رئیس بانک ملی افغانستان پیش مصاحبه داشتیم در حتی بحران مالی از مسئولیت هر څه د مخه غواړم چې بانک ملي باید په نړیوالو معیارونو باندې ولاړ بانک اوسي. د دې معیارونو دوه اساسي موخې یو خو دا ده چې موږ په دې وسیله باندې کولی شو بانکي بین المللي اعتبار ترلاسه کړو. هر بانک په دنیا کې د یو خاص ریټینګ
خاوند دی. زه غواړم چې بانک ملي د بهترین او د ښه ریټینګز خاوند اوسي. دویمه موخه یې دا ده چې دا معیارونه تقریبا بعضې د مرکزي بانک څخه ټاکل شوي. مرکزي بانک باید لکه د نورو تجارتي بانکونو څخه چې څنګه مطمئن اوسي، زموږ د دولتي بانکونو څخه هم مطمئن اوسي. دا حد ته کېدلی شي چې موږ خپله یو ریفارم طرف ته لاړ شو، یو بهترین مناسب به اداره ولرو. دویم پروګرام، دویم هدف به زما دی چې زه هر څومره زر وکولی شم یو بهترین منیجمنټ، ښه اداره قابل قبوله د افغانستان بانک ته ولاړه په نړیوالو معیارونو باندې راوړم. د دې وروسته څخه مختلف محصولات غواړم چې معرفي کړم د افغانستان ټولنې ته، خاصتا اسلامي بانکداري، زراعتي قرضې. دا قرضې په دوه شکل هم کېدلی شي، یا دا قرضې په کلاسیکه کنونشنل بانکدارۍ ولاړې یا په اسلامي بانکدارۍ ولاړې. زه غواړم دواړه په یو وخت دواړه خدمات بانک ملي د افغانستان خلکو ته ورکړی شي. که دا شروع د مایکرو فاینانس یا وړو قرضو څخه تر غټو قرضو پورې، شرکتي قرضې، زراعتي قرضې، تعمیراتي قرضې، او همدارنګه په هر سکتور کې باید بانک ملي ونډه ولري. زما د پلانونو څخه عمده پلانونه باندې چې زه وکولی شم دا بانکداري معرفي کړم په افغانستان. Şurada.